قدرمن دوستانو، زموږ همکار عیسی محمد قلمیار نن د تلویزیون انګړ ته وتلی دی او د واورې په تړاو باندې یا د واورې د ورېدو په خوښۍ باندې موږ ته ګزارش راکوي. قلمیار صاحب، سلامونه مې ومنئ. هیله من یم چې جوړ وئ، روغ وئ. ښکلې واوره وریږي او شاته مو هم سپینې واورې، مخ ته هم مهرباني وکئ. راته ووایئ چې چېرته موقعیت لرئ او څنګه نن راوتې د باندې؟ سلامونه کمال صاحب، تاسې ته، آصف جان او ټولو تخنیکي او فني همکارانو ته، هیوادوالو ته د هم سهار نیکمرغه وي. بلې کمال صاحب، نن هم یو واورین سهار د په کابل جان کې، سوله ییز واورین سهار، او موږ له دې سره سم وغوښتله چې هیوادوالو سره د تلویزیون له احاطې څخه څو خبرې وکړو او د کابل د واورین سهار په اړه باندې څه معلومات ورکړو. قلمیار صاحب، زه چې سهار دفتر ته راتلم واوره دومره تیزه نه وه. فکر کوم واوره به اوس ډېره شوې وي او واوره هم ډېره په شدت سره وریږي. کمال صاحب، واوره بلې سهار چې موږ هم کله دفتر ته راتللو دومره تیزه نه وله، نو اوس ماشاءالله منطقه یې ټوله سپینه کړې ده. زما د معلوماتو په اساس یا کوم چې ټولنیزې رسنۍ مو ډېر سهار وختي کې وڅارلې، په غزني کې هم واوره ده، په ګڼو نورو ولایتونو کې هم واوره ورېدلې ده. الله جل جلاله دې دا واوره د خیر، برکت او رحمت واوره وګرځوي. د دې ترڅنګ په کندهار ولایت کې له تېرې شپې را په دې خوا څخه خوندور باران وریږي چې بس موږ به دا دعا کوو چې الله دې دغه ورښتونه د خیر ورښتونه کې تر څو کال ورسره آباد سي، او د کال آبادي معلومه خبره ده چې د ټولو هغو لپاره خیر ده، بزګرانو لپاره خیر ده. بله قلمیار صاحب، واوره او باران دواړه د الله پاک نعمتونه دي. کوم مو خوښېږي؟ واوره ښکلې ده، ستاسو خوښه واورې څخه ښه احساس لرئ که د باران څخه؟ والا که د خوند په لحاظ چې خو واوره ډېر خوند کوي. آصف جان ته درک کړو، معلوم ده چې موږ تېر وارې ښه واوره جنګي کم کړې ده، زیله مې کړې ده، موږ یې دا واوره کې بس رغړولي یو. او که چیرې د بزګرانو دپاره سي، نو بیا خبره دا شی ده چې کمال صاحب باران ډېرې اوبه لري او کال ورسره په اصطلاح باندې د هغوی په وینا ډېر آبادېدلی شي. اوس خوشبختانه چې په دې وروستیو کې چک پینټونه هم جوړېږي په مختلفو ولایتو کې، او انشاءالله دغه واوره هم څو ورځې وړاندې موږ راپور درلودی چې کابل ښاروالۍ هم هڅه کوي تر څو دغه واوره ښه صحیح او بعضې ځایو کې منظمه هغه کې هغه په چم باندې کنټرول یې کړي تر څو دا واوره هم یو ښه نتیجه ورکړي او ذخیره یې کړي. بله قلمیار صاحب، همکاران به ورو ورو روان وي، دفترونو ته راځي. خوا کې د څوک شته نشته چې دوی څخه وپوښتئ چې څنګه دفتر ته راغلل؟ ځکه په کابل کې چې واوره ورېږي یو څه ترانسپورټي ستونزې رامنځته کېږي، موټرونه په وخت نه رارسېږي. څوک تر اوسه پورې راغلي دي که نه، که وخته دی تر اوسه پورې؟ والا تر اوسه پورې خو یوازې دغه زموږ ستاسې ټیم راغلی د کوم چې سهار وختي کې سلام سهار مو نیکمرغه خپرونې ته راځي. داسې نور هم د ټولنیزو رسنیو ځینې همکاران ممکن راغلي وي، خو زه پر میدان باندې ورته ولاړ یم. که څوک مې ګیر کړی نو خبرې ورسره کوم. غواړم چې له دې موقع استفاده وکړو. لکه ستاسې خبرې په تایید سره کمال صاحب چې په دې ورځو کې چې کله ورښتونه وي، بیا موټران هم د ترانسپورټ په اصطلاح باندې احتیاط کوي، او تاسو دې هم همیشه خدای وساتي تېره واوره کې هم تاسې یو کوچنی هغه شوینده کې کړی و، ټکر خو نسو ورته ویلی، بس خدای بچ کړه لاس. نو په دې خاطر باندې چې موټران خدای مه کړه ټکر ونه کړي، مشکل ونه سي، همکاران ممکن نورو ورځو ته لږ ناوخته او په ځنډ باندې راورسېږي. خیر به غواړو. بله مخکې زموږ همکار افضل جان ویل چې زه ورځم د قلمیار صاحب څخه خبرې کوم. خوا کې د شته دی که نه، که ورسره خبرې وکړئ د ده احساسات واورئ د واورې په تړاو چې څه ویل ولري. تاسې هم لکه ډبره سیمه راوغورځېدو نه ژر راورسېدی. بله اوس ورسره خبرې کوو. افضل جان راورسېدی ځکه دا هم خواریکش ملګری ده. دوی سره به څو خبرې د واورې په باره کې وکړو. سلامونه، جوړ په خیر افضل جان. سلام علیکم قلمیار صاحب، به خودت و به بیننده‌های عزیز و به همکارای خوبم. تشکر. صبح زیبایتان بخیر. بخیر باشی، سلامت باشی. خدا کنه که یک صبح خوب و
لذت برده آغاز کرده باشید. تشکر. بخیر باش قلمیار صاحب. با صبح خوب است، برفیست، هوا خوب است، مناسب است. آمدیم بخیر طرف وظیفه کار. افضل جان چی احساس چی فکر دارید برای برف چی میگی دیگه خودتون؟ حالا احساس خوشی داریم دیگه. برف از خوب است، تمام ماهای گذشته نشد دیگه، حال خوب است کمک برف و باران میشه دیگه. احساس خوشی داریم که بخیر باز پسان یک برف جنگی هم کنیم بخیر دیگه. تا ولی برف جنگی کردید همین دو سه دفعه خود دیگه برف شده؟ برف جنگی کردیم، خود زدیم، خود ما کشیدم، نخوردم زیاد. حالا کار دو گریختیم دیگه. تو زواره کار کردی دیگه. والا امور قمه است دیگه، میگه یک رای مردی فرار است دیگه، چطور کنیم؟ خوب است که کال دیگه آباد شوه، زمستان که خشک باشه باز خوب نمیشه دیگه. بخیر. والا خوب شد برای بخصوص به باغدارای عزیز ما، به ولایتایی که برف شد باران شد، چون دمی تمام فصل نه برف بود نه باران بود. خوب است که یک حاصل خوب میتن دیگه برشان. برف هم خوب است، جذب میشه در زمین. خب در منطقه تان برای ما بگوی امی بار اول برف شوه یا بار دوم برف شوه چی رسم و رواج داری؟ برفی از یکی دیگه به خانه میبری چه قسم میکنی؟ کدام رواج مواج داره ده برای؟ در منطقه ما خو امسال امی اولین برف بود که شد در هفته گذشته. او حدود 1 متر شده بود دیگه. رسم و رواج هست، برف جنگی است دیگه. و برفی از ما میمانی از شما میگه پاس دوستا یا میرن چکر یک طرف دیگه، طرف عکاسی و برف جنگی دیگه. خوب است، همه قسم رسم و رواج هست دیگه. تشکر. خیر ببینی برای ما وقت داری سلامت باشی. تشکر. بخیر باشی. اگر یک شعر بگویم خب مشکل نیست. 2 تا شعر بگو دیگه. روزی وقت شعر است دیگه. بخیر باشی. میگه اگر خریدنی بود میخریدم، برای مادر کمی جوانی، برای پدر عمر دوباره و برای خودم خنده های کودکی. ماشاءالله ماشاءالله. تشکر افضل جان. قلمیار صاحب زمون افضل جان زموږ د هغو همکارانو له جملې څخه ده چې هغه خوارکش همکار ده او همیشه بله کمال صاحب نو افضل جان ولو چې دوی سره موږ خبرې وکړې او دا ده چې دلته یو څه ستونزه د غږ د انتقال د قلمیار صاحب. افضل درغلی وویل چې زه د قلمیار سره برف جنګي کوم، نو زه نه پوهېږم تا همدغسې رخصت کړ. زه نه پوهېږم چې د برف جنګۍ نه ته وډار شولې که افضل. ده خو ویل چې زه ورځم د قلمیار سم د اوس برف جنګي کوم، مال که د ما یې که ورکوې نسیم جان ته یو ننداره هم وکړو. څنګه ده خوښه ده؟ سعید پر دواړو سترګو نسیم جان به راسي موږ به مایک ورکو. نه هغسې خو افضل ته زما برف جنګي ور معلومه سوې ده په تېر واره کې نو خپله اقرار وکړئ چې میدان مو پرېښی ده نو. مقصد ښه موقع ده، نور د خوښه خپله. زما برف جنګي ور معلومه ده. افضل مو در رخصت که زه وګورم که چیرې نور همکاران هم راغلي و څو خبرې ورسره وکړو، که نه بېرته به تاسو ته فرصت و چانس درکړو. کمال صاحب د واورې په ورځ باندې طبعا همکاران ډېر ښه احساس لري او واوره خو یو ښه والی د دې چې کال ورسره آبادېږي. کمال صاحب د کابل ککړ هوا هم ورسره پاکېږي، شفافه کېږي، ځکه د کابل هوا تاسې ته معلومه ده چې په کابل کې هوا څه رقمه. سلام علیکم بیادر. خب زای میگه موتر تیر میشه. مهربانی خدا موتر تیر میشه. بیاین دا د ملي رادیو تلویزیون موټر دی چې هغوی په نورو همکارانو پسې ربط آمد کوي او هر همکار په خپل وخت باندې انشاءالله چې راځي. دلته هم 2 باسکل سواره سته. بیاین بخیر. سلام علیکم. آجی صاحب جور بخیر. جور بخیر. صبحت بخیر. صبح شما بخیر. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحتون خوبه؟ جور هستی؟ تشکر. شما خوب هستین؟ یک چیز محکم پیدا کرد که برف هیچ تاثیر نداره. والا دیگه خوب است دیگه، آدم خودم مجهز باید جور کنه دیگه. ماشاءالله. بروزی برف باید امرگی داشته باشه. بله. چی احساس داری از لحاظی که امروز برف شده باز بخیر عوام بخیر چی میشه؟ پاک میشه؟ بسیار خوب است. بله چطور نی؟ هزار بار شکر بارندگی خوب است. بسیار بینیم او فرمان میشه و بسیار کماوی یا پاس بسیار بله در این مشکل کلگی قرار داره. شما صبح که وقت میایی دیگه؟ بله وقت‌تر میاییم. باز تا چه وقت میباشی دفتر؟ تا 5 بجه میباشیم. 5 بجه؟ 5 بجه 5:12. زیاد کوشش میکنی کار میکنی؟ والا چی کنیم دیگه؟ زندگی است دیگه. بله. صبح که چطور برف زیاد بوده یا میالی زیاد؟ طرفای ما زیاد میبرید دیگه، ما طرفای کمپانی میاییم. باز اینجا دیگه کم از اینجا برف نیست، طرفای ما برف زیاد است. بله از اینجا که اونجا زیاد بود. بله کارهای خداوند است دیگه. در یک جای باران میباشه، در یک جای برف میباشه، در یک جای باز هیچ چیزم نمیباشه. بله
بخیر بری. زنده تشکر باشید. تشکر. تشکر از شما. خیر ببینید. زنده باشید. صبح خوش داشته باشید. شما. ډیره زیاته مننه. نو یو بل ملګري سره هم موږ یو دوې خبرې غواړو چې وکړو. کمال صاحب دغه دی چې ملګري راځي او په خیر په خیر. ښه جوړ په خیر. سلام علیکم. جوړې په خیر کناري سهار مو نیکمرغه. ستاسې دې هم سهار په خیر وي، واورین سهار. مننه ژوندی اوسئ. خدای دې وکړي چې دغه د واورې کال ټولو درنو هیوادوالو ته د سرسبزه کېدو کال وګرځي او چې په دې هیواد کې هوا پاکه سي. په تیره خصوصا په کابل کې چې هوا ککړه ده، ډیری افغانان نو ته ناروغۍ پیدا کړي دي. نو خدای دې وکړي چې دغه کال د ناروغیو څخه پاک کال ولرو. ډېره یو به د ناروغیو څخه پاک کال وسیږي او بل به خوشحالي ختمه سي. هو بالکل خوشحالي هم زیاته سوې ده په افغانستان کې چې تر څنګ ډېرې ناروغۍ رامنځته کړي دي که نه، چې دې سره د هوا ککړېږي او بل ګرمیان زیاتېږي که نه. نو څه احساس لرئ تاسې اول د دې تر څنګ چې خپل د واورې په اړه مو خپل احساس راته ووایاست، نوم مو راته ووایاست او دلته مو کار وظیفه مسافر میلمه که کارمند دي؟ زه خپله د میر ټلویزیون کارمند یم. تر تخنیک برخه کې هم کار کوم او دې سره تر څنګ د فریزن برخه کې هم په سکرین کې کار کوم. نو د لغمان ولایت یم تقریبا یو 15 میاشتې کېږي چې د دې ټلویزیون غړی جوړ شوی. غړی جوړ شوی. ډېره. نو په راتګ سره څه احساس کوئ؟ خوشحاله سوئ چې په داسې یو ملي رسنۍ کې کار کوئ، خدمت کوئ هیوادوالو ته او د نه وړاندې د هیله او آرزو وه چې داسې یو ځای ته راسئ؟ زه خو له 2019 څخه تر 2021 تر اخره پورې په ژوندون تلویزیون سره د پرزیدنټ په برخه کې مې هلته کار کوه، تر څنګ تخنیک برخه کې. بیا د نظام د سقوط څخه وروسته بې وظیفې شوم. نو یو څه وخت بې وظیفې وم، خو بیا امتحانونه مې ډېر ورکړل. خوشبختانه چې دغه ځای کې موږ نصیب قسمت سو او ویاړم په دې باندې چې دا ملي رسنۍ کې کار کوم، د افغانستان ملي ټلویزیون ته انشاءالله تر خپل وسې پورې خپل ولس ته به خدمت کوم. په هر ډول حالاتو کې به د ولس سره ولاړ اوسېږم. ډېره موږ خوشحاله سو. دته به سهار مو ډالۍ ورکو. نو تاسې هم دوستانو ډېره زیاته مننه چې راسره مل اوسئ. برفجنګي دې تر اوسه کړې ده نه دې؟ ولا پاکه خبره ښیي د مونږ لغمان کې خو دونه واوره نه کېږي او دلته په ژوندون تلویزیون کې چې به کله واوره زیاته سي بیا به د خپلو همکارانو ترمنځ داسې برفجنګي به م کوله. نو اوس په درک معلوم سي چې ته اوس هغه رسنۍ کې کار کړی ده، یوازې خبرې دې زده کړې دي، ژبه دې تیزه سوې ده که برفجنګي دې؟ ولا برفجنګي کې لږ یو څه ناڅه ضعیف وي ځکه چې نو د کابل خلک کاري تجربه بیا موږ ویلی سو چې کمه ده ته کامیابه کړې. نو د برفجنګي په تړاو به زه کوم چې د کابل خلکو په پرتله موږ لږ برفجنګي کې ضعیف یو که نه، ځکه د هغوی خو هر کال همدی موږ خو په لغمان کې او ننګرهار کې هخوا ته خو چې دی واوره نه کېږي، هلته باران ډېر کېږي که نه. زه خوشحاله سوم. ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړې، فرصت مو راکړې. تاسو ته هم د ښه کار او ښه بخت په هیله باندې خوشحاله اوسئ، کور مو ودان، ژوندي اوسئ، د اباد او سوله ایز افغانستان په مهرباني تېرېدلی سي وروره. د سره به موږ مرکه خو نه کوي، لکه چې فکر کوم میلمه یې مسافر یې څوک یې وایي میلمه ده میلمه نو بس خلاص ده له برفجنګي جوړ په خیر وروره. قرار دی انشاءالله. سهار دې په خیر. ستاسو نیکمرغه وي. ښه خو یې صحت مشرف. تاسې نوم راته ووایاست. محمد سالم صمدي. صمدي صاحب میلمه وي او که دې له شوخي وویل چې میلمه یم؟ نه میلمه یم. نو میلمه ته سره خو بیا موږ مجبور یو برفجنګي هم نسو کولی. میلمه معنا تسلیم. او تسلیم تاسو د واورې په اړه باندې راته ووایه څه احساس لري؟ نن خو بیا له خیره سره واوره. او ماشاءالله واورې خو ډېر خوندورې واورې شو کابل ځان کې، خصوصا ټول افغانستان ولایتو کې ژمي کې خلک ډېر وارخطا وو، خصوصا موږ تاسو د باغوانانو دهقانانو وروڼه چې واورې ونه شولې. خو د الله پاک رحم، د الله پاک مهرباني او د اخرې کې ښې واورې وشي نسبتا د لپاره چې مهاجرین راغلل ملک ته، نوي خلک راغلل، د الله پاک مهرباني د لپاره وشو چې دلته هغوی باندې وخت یخ تېر نه شي یا ساړه تېر نه شي، هغوی ته مشکلات جوړ نه شي. بس د اخره کې ګرمه واورې ډېرې وشي. او یو ښه والی دا سو چې امارت یې ښه میلمه پالنه هم وکړله که نه، دومره خلک چې په یو وار یو ځای ته ورسي او افغانستان په رقم هېواد ته راسي. یعنې که د کلي خبره درته وکړم، په کلي کې به خلکو ویلې چې میاشت بعد 2 میاشت بعد به تاسو ووینئ چې د خلک غږ به پورته کېږي، د مهاجرینو غږ به پورته کېږي، اوړه به قیمت کېږي، نور خوراکي توکي به قیمتېږي. خو لله الحمد داسې نه و. الحمدلله تر اوسه موږ تاسو غږ نه دی اورېدل چې دا شی قیمت سو، دا مهاجر داسې سو، مهاجر هسې سو، دلته صحي
پرسنل نرسیده، صحی بخش نرسیده، رسیدگی اون کلی الحمد نسینو الحمدلله هزار بار شکرګزار یو د امارت اسلامي له چارواکو څخه ډیره منندوی یو. خیر دی چې د کور وداني. خپله د کوم ولایت یاست او یو وروستۍ خبره دا راته وکړئ چې د واورې په ورځ باندې تاسې کوم رسم و رواج لرئ؟ زه د لوګر ولایت اوسېدونکی یم نو د واورې په ورځ خو ځوانان خصوصا مشران خو اوس پاتې ده بس د واورې جنګي کوي سره نو د واورې ورځ کې دوی ښه لمانځي ښکلو بنډو کې سره ګرځي همدا خوښي او خوشحالي ده. نور اوس ښه ښایسته چای در کولی شو له دې راپور وروسته. قربان عزتمن شي خدای مو وکړم مروزیان مو جوړ اوسئ السلام علیکم خیر اوسئ. خوشحاله اوسئ. میلمه معنا مات میلمه معنا تسلیم نو ځکه موږ څه نسو ورته ویلی پکې دي دا یو وار ورباندې کوو. کمال صاحب له تاسې له آصف جان او همدارنګه له نومان جان صمدي صاحب ټولو همکارانو نه مننه چې سهار وختي کې مو موږ وزغملو زموږ راپور مو وزغمی که څه هم همکاران نن د پخوا په پرتله باندې تیز او چټک نه و را روان نو موږ بیا هم څو ملګري پیدا کړو ورسره خبرې اترې مو درلودلې. ډېره مننه کوم ډېره مننه قلمیار صاحب ژوندی اوسئ. خو موږ خو په دې تمه وو چې تاسو به برپجنګي وکړئ او د دوستانو سره د همکارانو سره خو برپجنګي مو ونه لیدله خو بیا به داسې وکړو چې د خپرونې نه وروسته به یو برپجنګي وکړو. هر یو چې به وروره رامخته سو هغه به تسلیم سو نو له تسلیم سړي څه نور څه غواړي وروره. کمال صاحب دغه کې معذورت ومنئ وروره خلک تر اوسه پر تسلیم کېدلو نو ډېره زیاته مننه چې مالتیا مو راسره وکړه لکه څه هم دا ستاسې فرمایش دا نور همکاران چې د پردې شاته دي در پرابه کې او وروره که وای برپجنګي ده وروره نو دغه یو ارمان که غواړئ دغه لا موږ مجبوره یو چې ځان به وروره دغه صحنې ته وباسو. باشه که امیال خب کسای زیاد است متناستم چی کنم هم فرمایش کمال صاحب پره شود اگه دیگه خو نمیشه والا مایک فکر کوم چې ما ته راغی. بله والا برپجنګي روانه دوستانو دا زموږ د لغمان ولایت همکار والا برپجنګي کې تکړه دی. زنده باشی بخیر. صبحتان بخیر. صبحتون بخیر. صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. برنامه میری بخیر. بله. اردویتان میمون هستی. بری بخیر بری دیگه. میمون ما چیز نمیگم مگه نمیموندم تو را. بخیر بری برنامه منتظر. ډېره مننه ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ تاسو ته په چارو کې بریا وغواړو. قلمیار صاحب بیا برپجنګۍ ته راغی. تشکر ډېره زیاته مننه تاسو ټولو نه میلمانه هم در ولېږله. خوشحاله اوسئ ډېره مننه ژوندی اوسئ.